بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نیکی کوا او د هر براینا ځان ساته. نیکی انسان لپاره نجات او کامیابی طرف ته بوزي اور هر برائی انسان لپاره مضر ده او انسان لپاره کنده تا ورځي. بعض برائی دنیا کې انسان لپاره خساره او نقصان دی او ځنې برایان داسې دي چې دایمي طور سره ابد الآباد انسان لا داسې کنده تا ورځي چې د هغې انتها دا نشته دی. دغه وجه ده چې قرآن پاک د هر قسم لا برائی نه د هغې نه بچ کوي او د هغې تشپول کوي، روک تام کوي چې د هر برائی نه ځان ساته. د هغې مثال علماء کرام داسې ورکوي، غټ مار هم خطرناک دی چې هغې ته اژدها وایي، او چې وړوکی مار دی نو هغه هم خطرناک دی، د هغې نه هم انسان ځان بچ کوي. نو واړه ګناهونه هم انسان لپاره خطرناک دي، نو غټ ګناهونه هم خطرناک دي. دارنګې ذرې ته وګوره، غر ته وګوره، څومره ذرات دي واړه واړه. غټ غټ بلډینګان تا ته ښکاري، نو غټ غټ غرونه ښکاري. دا واړه واړه ذرات یو ځای شي دي، نو د هغې نه غټ بلډینګ جوړ شوی دی، د هغې نه غټ غر جوړ شوی دی. نو ګناهونه انسان لپاره هم دغه انداز سره یو ګناه بل ګناه بل ګناه په مخه جمع کېږي، نو د هغې نه غر جوړېږي. انسان زړه هغه سره تک تور شي. نو قرآن پاک ځکه فرمایي چې تاسو د برایانو نه ځان ساتئ او نیکي دا اختیار کوئ. د هغې مقابلې کې نیکیانې دي، نو که انسان نیکي او ورسره بله نیکي دغه انداز سره هره نیکي د اختیارئ، نو د دې نه د لپاره څومره لویه کامیابي جوړېږي دنیا او آخرت کې. د دې نتیجه دته د مرګ نه وروسته به پته لګي. د دې وجې نه اسلام دا وایي چې تاسو هېڅ قسم لا نیکي دا مه پرېږدئ. دا مه وایئ چې دا نیکي وړه ده او دا به څه وشي، کېدای شي قبولیت ټیم وي. بعض وخت کې د انسان یو نیکي قبول شي او هغې سره د هغه نجات درته میلاو شي، او بعض وخت کې ډېرې نیکیانې وشي قبولیت نه وي. د دې وجې نه خپل طرف نه هره نیکي دا اختیارول پکار دي. من جاء چا چې راتللو کړل بالحسنتې په نیکۍ سره، ذهن کې دا غټه نیکي کوم دا لا اله الا الله، ادنا نیکي لارې نه تکلیف والا شی لرې کولی. د دې میز کې دنیا نیکیانې دي، قدم قدم منې انسان ته نیکۍ موقع ملاویږي. داسې ټیم نشته دی هغې پورې یو مسلمان چا سره ملاویږي، خونده پیشانۍ سره، اخلاقو سره، مسکراحت سره، خوشحالۍ سره د چا سره ملاوشلې دا هم نیکي ده. حدیث پاک الفاظ واوره، لا تحقرن من المعروف شیئا، اس قسم لنیکی تاسو حلقه مګنئ، معمولی مګنئ. ولو ان تلقا اخاک بوجه طلیق، اگر که یو مسلمان سره خونده پیشانۍ سره پیش را نشئ، یعنی دام یو نیکی ده. که تاسو نه نور څه نیکي نه کېږي، دام یو نیکي ده. د هغې یو سمپل د هغې نمونه موږ ته زموږ پیغمبر ښیي چې یو مسلمان سره که تاسو خونده پیشانۍ سره پیش راشئ، نو دا هم تاسو ته هم یو نیکي ده. نو تاسو ګورئ ورځې شپې کې یو انسان دی هغه خپل کور کې خپل مور پلار سره، رونو سره، خویندو سره، ګاونډیانو سره، مالې والو سره، ملګرو سره ورځې کې څو ټیم ملاقات کوي. نو چې دې خاندان سره ملاو شي دا هم نیکي ده. مسلمان زړه ته خوشحاله که خونده پیشانۍ د وجې نه، لہذا دا لپاره جنت به ملاو شي، د دې د وجې نه افضل جنت به ملاو شي. بل انسان داسې دی چې ډېر ښه سړی دی لیکن اوسلی کې 12 بجاو دي غاوځي، کور والا چې تنګ دي، ګاونډیان تنګ دي، ملګري تنګ دي، مالې والا، ډېرې والا، کلاس فیلو ټول ته تنګ دي. نو دا انسان وګوره، بل انسان هر انسان ددنه هغه څه کوي هغه دنه، یعنی هغه ته څه خوشحالي دا نه میلاویږي، دی په خپله غمګین دی، پریشانه دی. نو لہذا بل چا ته به څه میلاو شي، څومره نیکیانو نه دې محرومه پاتې شي څومره. نو ډېر انسانان تاسو ته به داسې میلاویږي
چې هغه د دې نیکیانو نه محروم پاتې کیږي. لہذا څومره یعنی اسانه طریقه ده لیکن نن مسلمان د دې نیکیانو نه محروم دی. من جاء چاچرات لوکل بالحسنتی بنیکای سرا الله فرمای نیکی یو کا فله عشر امثالها لس چندا ثواب ملاویږي. الله څومره مهربان دی. وګوره قرآن الله دې څومره مهربان. نیکی یو کوا لس چندا ثواب دی. یو نیکی په 10 ټکا یو نیکی هغه په 10 منی دا تا 15 مودونه کول پاندای 50 50 مودونه ثواب ته ملاوي ولیکي یو نیکی هغه په لستا نو پاندای 50 دارنګي هرې میاشتې کې چې تاسو روزه لګای نو 3 دای 30 پورا دی یوې میاشتې ثواب ته ملاويږي. یو عمل بدسته نو 3 رجلا 10,000 ورکا 3 دای 30 هرې میاشتې کې 3 روزي نسخه دیال سما سوال سما پن سما نو دا به تاسو څو ثواب ملاويږي. پورا دی یوې میاشتې ثواب 3 دای 30 ښه هغه نه لګیدل له تابس ابلیس چې تا ته چرته ملاو نشي پورا دی یوې میاشتې فیس ښه. د دې وجنا دا څومره آسان عمل دی لیکن ثواب تا ډېر ملاويږي ښه. هرې میاشتې کې ژوندې پاتې شلې نو دیال سما سوال سما پن سما وګوره خبره ما وکړه تا ته سما ادا نسا ایستا خزانه چې کوم دا هغه به تا ته ملاو شي. دنیا کې تا ته داسې مالک نه ملاويږي که ته دنیا کې ګرځې مشکل لا چې تا باندې ټکراو شي یا چرته بیا ژوند کې ملاو شي چې ته 3 ورځې کار وکړې او د یوې میاشتې تنخواه تا ته راکړي سوال نه پیدا کېږي. دا نه کېږي. داسې مالک به تا ته ملاو شي چې پوره یو میاشت کار وکړي هغې کې سیسه راکړي او نور چې کوم دی هغه ټال مټول کوي او دارنګې سرونه هغه تنخواه تا ته ملاو نشي. داسې درته دنیا ملاویږي لیکن داسې درته نه ملاویږي چې ته 3 ورځې کار وکړه د میاشتې فیس تا ته ملاو شي تنخواه ملاو شي. دا صرف رب العالمین ذات دی چې هرې میاشتې کې ته 3 ورځې عمل اختیاروه میاشتې کې 3 ورځې روزې نیسه دارنګې 3 ورځې د الله په لارې کې عمل اختیار کا پورا د یوې میاشتې تا ته ثواب ملاویږي. څومره لوی عمل دی.